زه د هغه وخت نه راغلی یم دلته چې کله د ګلبهار کې جوار ولاړو ما دې ځای کې په 15 روپۍ دیړي کړې ده 240 کالو کور د ما باندې 8 غنټو کې زه را روان شوی یم صاحبه د لاس مې د لاس پاتې ده د خپو مې د خپو پاتې ده صوبه سرحد زنده باد جی صاحب موږ پښتانه قسم دی که تاسو نه یو هم نفرت کوو جی صاحب تاسو کې زه دا وایم صاحبه لکه څنګه چې زما د ورور ویلي چې حکومت یو قسم اعلان کوي زه چې موجود ولاړ یم په خپله زما یې 3 ورورونه د شپې 2 بجې د کوره وښکل 2 لکه ایرانه روپۍ واخیستلې 2 یې راخوشې کړې اوس هم په جیل کې پروت دی ورته مې د دې اندازې ویل چې خدای او رسول ته وایي 12 بجو نه پسته موږ ته خدای او رسول دا کله نیولي ده یکم نه پیله نیولي دي دا د یکم نه پیله نن زما خیال 15مه ورځ ده جیل کې بند دي جیل کې اوس هم بند دی سن پولیس چې دی هغې د سره د پاکستان حکومت مني نه ځکه چې وزیر اعظم صاحب یو اعلان کړی دی هغې کارټونه رانه اخلي شکوي موږ ځوروي پرون یې 14-15 ښځې او نر او ماشومان ټول بیولي دي او زنانې په جیل کې دغه تاڼه کې بند کړي دي صاحبه هلته پښتون په اقلیت کې دی په اکثریت کې نه دی دلته چې پښتون په اکثریت کې دی صوبه سرحد زنده باد صوبه سرحد پولیس زنده باد عوام زنده باد نن مې 5مه ورځ ده راغلي 115 کسان یم سهار مې د ناشته را روانه کړې و یو راغی ویل دا موږ ته د اوسانو خیال وکړو دې ځای کې چې پراته وي همدغو نه یو ورور د ورور سره کولی شي موږ ته نن هم خوشحاله او د خوشحالۍ هم صحت نشته دونه ته خوشحالۍ د خاورې نه پښتونخوا د خاورې نه پښتونخوا د خاورې نه د پښتونخوا د عوام نه د پښتونخوا د پولیس نه خوشحالۍ تر اوسه پورې موږ ته دا نه دي ویلي موږ ته د ورور په صفت ګوري موږ ته د میلمه په شکل ګوري زما نن 8مه ورځ ده چې راغلی یم دې ځای کې پروت یم ما به ټوټل 2 وخته خپله روټۍ نه خوړلې والله په یو سره کې پروت وم مهمان نوازي دې کوي دا پښتونخوا مهمان نوازي چې دا اندازه ما د دغه نه زیاته کوي پنجابی موږ سره نفرت کوي هغه د سره پښتون مني نه تاسو ته خپل هم پته ده نو زه به درته څه ووایم وروره دا پنجابي ولې دومره زور دی بابا دا دومره ظالم ولې جوړ شوی دی بس دا فرعون او نمرود هم د خدای دعوه کړې وه الله ورباندې څه وکړ څوک یې په ماشو تباه کړه څوک یې په ابابیلو تباه کړل اورې انشاءالله دا به هم تباه کېږي خو موږ د سرحد د خلکو نه د سرحد د پولیس نه د سرحد د هر شي نه خوشحالۍ د زړه د ګیرایو ورته سلام کوو ډېره مننه زه دلته ډېرو افغان مهاجرینو سره میلاو شوم د افغان مهاجرینو بس زیات تر پکې دغه الفاظ وي چې مونږ افغان د هغه پنجابي نه کوم پنجابي چې په ما باندې ظلم کوي او په تا باندې ظلم کوي په نومي پښتون باندې په سیند کې چې کوم دی ظلم روان دی هلته دا زه عام پاکستاني دغه نه هم کارت شلی دغه نه هم د پیسو ډیمانډ کوي دی وایي چې هلته بټو ژوندی دی 2 لکه او 3 لکه د افغان مهاجرینو نه هلته پولیس ډپارټمنټ والا چې کوم دی ډیمانډونه کوي چې پیسې نه ورکوي بیا په جیل کې بندوي لکه اغواکار شو نو دغه خوره دغه سندیانو بدنامه که دغه کرپټ عناصرو بدنامه که په کومه خوره باندې چې دوی داسې ظلم کوي داسې مهاجرینو سره ظلم کوي نو دا ټول مهاجرین چې نفرت وړي د هغې پنجابي نه په زړه کې نفرت وړي 15 کاله زما په دې کراچۍ شوي دي زه د هغه وخت نه راغلی یم دلته چې کله د ګلبهار کې جوار ولاړو ما دې ځای کې په 15 روپۍ دیړي کړې ده د 15 کالو کور یا د 240 کالو کور د ما باندې 8 غنټو کې زه را روان شوی یم صاحبه د لاس مې د لاس پاتې ده د خپو مې د خپو پاتې ده او همداسې راغلی یم یو سر 2 غږه دونه اندازې ته ظلم دی نو اسرائیل هم دونه ظلم نه کوي لکه په موږ چې کېږي دون اندازې ته ظلم دی ته خپله سوچ وکړه چې یو سړی د 240 کال نه په یو ماله کې په یو ځای کې ګنې هلته چې څونه پښتانه وو د بسونو پورې نرو ښځو موږ پسې جړلي دي خو بېوسه دي لاس کې یې څه نشته څه نشي کولی دا ته سوچ وکړه چې یو سړی یو 3 کال یو ځای کې تېر کړي هغه په 8-9 غنټو کې ځان برابرولی شي زه په 8-9 غنټو کې راوتلی یم عزت مې خپل را ایستلی دی بس راغلی یم بابا زړه دې جاړي اندازه لګي چې زړه جاړي نه چې السلام علیکم ملګرو تاسو د بابا ویډیو کې د بابا وایي زه پاکستان کې د پښتنو ډېر خوشاله پښتانو ډېر ښه خلک وو پاکستان کې د حکومت نه خوشاله حکومت موږ سره ډېر ظلم وکړ نو پاکستان کې د پښتنو ډېر خوشاله وو خپل وطن ته لاړو خپل وطن ډېر راغلم ډېر خوشاله وو خپل وطن وي د ګل وطن پاکستان کې پښتنو ډېره مینه راکړه ډېره مینه محبت راکړو دا شاړه غونډې وړي دی ډېره مهرباني والسلام